معوذات. نو معوذات هغه سورتونو ته ویل کېږي چې په الله پورې پکې پناه نیولې شوې ده، لکه قل اعوذ برب الناس، زه پناه نیسم په الله پورې. قل اعوذ برب الفلق، دلته هم پناه نیولې په الله پورې. خو د صحیح حدیثونو نه دا مسله ثابته ده. حدیث کې یو حدیث کې دا هم راځي چې څوک سوره فاتحه څوک سره سوره اخلاص وایي د مړ شو نو الله به یې جنت ته بوځي. نو په دې معوذاتو کې د درې وړه سورتونه داخل شو. کم کم؟ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. د فرض منځنه بعد چې کله ته د تسبیحات او تحمیدات او تکبیرات ختم کې، نو بیا د هغې نه بعد دا درې سورتونه وایه هر فرض منځنه بعد. هر چې سحر منځنه بعد یې درې درې پیرې وایي او ماښام، نو هغه د دې د لاسه نه چې د مانځه د لاسه، هغه د سحر اذکار دي. د بعضو پوسټر والا دا پوسټر نه جوړ کړي د دعاګانو ده او د اذکارو، دوی غلطي کړې. دوی دا مسله د ماښام او سحر منځه سره تړلې ده. نو د عوامو دا ذهن دی چې دا درې درې پیرې سورتونه ویل دا درې وړه دا د دې منځه سره تعلق ساتي، حالانکې دا د منځه سره تعلق نه ساتي. دا د څه سره تعلق ساتي؟ دا د سحر او د ماښام د اذکارو سره تعلق ساتي. د منځه خو دقه یو مسله ده د ټولو، سحر، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماسخوتن، د ټولو دغه طریقه ده چې د درې سورتونه به یو یو پیر وي. د درې سورتونه به څو پیرې وي؟ یو یو پیر به یې وي. وعن انس رضي الله عنه، انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لأن أقعد مع قوم يذكرون الله، کچته زه د یو قوم سره کینم چې هغوی الله یادوي، من صلاة الغداة، د سحر د منځه نه بعد، حتى تطلع الشمس، تر دې چې نور راوخیږي، احب الی من ان اعتق 4 من ولد اسماعیل. نو دا زما د دې نه ډېره خوښه ده چې زه د اسماعیل علیه السلام په بچو کې 4 کسان آزاد کړمه. اسماعیل علیه السلام اولاد د عربو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د یو قوم سره کینم په جومات کې، سحر مونځ وشي او بیا د نور د راختو پورې الله یادومه، دا ماته د دې نه زیاته خوښه ده چې زه 4 غلامان آزاد کړمه. علم د څومره اجر دی؟ د 4 غلامانو آزادولو، د 4 مریانو، د 4 وینځو آزادولو به څومره اجر؟ د دې نه زیات اجر د دې دی چې ته د سحر منځه نه بعد په جومات کې کښېنې د نور د راختو پورې. ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله، او چې زه کښېنم د یو قوم سره چې هغوی الله یادوي، من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، د مازدیګر د منځه نه بعد کښېنم په جومات کې د نور د ډوبېدو پورې، احب الی من ان اعتق 4، دا زما د دې نه زیاته خوښه ده چې زه 4 کسان آزاد کړمه. رواه ابو داود، د حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. مؤلف رحمه الله دلته د حدیث دې دپاره راوړو تا ته دا ویل غواړي چې د ماښام د سحر د منځه نه بعد او د مازدیګر د منځه نه بعد چې کار دې نه وي، نو د وتو تادي مه کوه او د وتو کوشش مه کوه، لږ جومات کې کښېنئ. د سحر د منځه نه بعد کښېنه د نور د راختو پورې، د مازدیګر د منځه نه بعد کښېنه نور د ډوبېدو پورې، او د دې یو یو پیر کښېناستو کې د دې نه زیات اجر دی چې ته 4 کسان آزاد کړې. زمونږ هغه خو سلام یې لا ګرځولی نه، او په دروازې نظري یو ګړزا جوړه شي پرې دروازو باندې، ته به چې د جیل نه راخلاص. ځکه یو روایت کې داسې راځي، وایي مؤمن په جومات کې داسې خوشحالی لکه مهی چې په اوبو کې خوشحالی، او منافق په جومات کې داسې تنګېږي لکه مرغۍ چې په پنجره کې تنګېږي. منافق سړی په جومات کې سای سمه وځي، او مؤمن ناسي ناسي، نو بیا هغه چوکیدار د جومات اواز وکړي موږ د جومات بندوو، نو راوځي او زړی په جومات کې پاتې شي.
هغه اووه کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې هغوی به د عرش په سوري کې ودرېږي، اووه قسمه خلک دي. یو پکې کم یو دی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد، او یو هغه سړی چې زړه یې تړلی شوی دی په جوماتونو پورې، یعنی د جومات نه راوځي او زړه یې جومات کې پاتې شي، نو بیا خو بهر دی بغیر د زړه نه ګرځي، نو زړه حق ځي ته کېږي، د بدن حق ځي ته تله غواړي کوم ځای کې چې زړه دی، کوم ځای پورې چې د زړه تړلی شوی دی هغې ته یې زړه کېږي چې یالله کله به دې جومات ته واپس ځمه. او دا بېدینه چې کوم دی دی د بهر نه راغی خو زړه یې کوم ځای کې پاتې شو، زړه یې بهر پاتې شو، په دکان کې، په ګاډي کې، په کاروبار کې، نو دی اوس د دې جومات نه زر ورته غواړي چې د خپل زړه پسې واپس ورشي. د سهار د منځه نه بعد د ناستې او د مازدیګر د منځه نه بعد د ناستې دومره لوی اجر دی. وعنه رضی الله عنه، دا د انس بن مالک رضی حدیث دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من صلی الفجر فی جماعه، چا چې د سحري مونځ د جمع سره وکړو، ثم قعد، بیا کېناستو په جومات کې او کوم ځای کې چې مونځ کړی هلته کېناستو، یذکر الله، کېناستو الله یادوي، حتی تطلع الشمس، نور د راختو پورې، ثم صلى رکعتین، او بیا د دوه رکعته مونځ یې وکړو، بیا نور د راختونو بعد اشراق مونځ چې ورته وایي، كانت له كأجر حجة وعمرة، الله بوله د حج او د عمرې اجر ورکوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا هم وایي که د چا دا سوی چې جیره حج او عمرې اجر به څنګه یو، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تامتن تامتن تامه، پورا اجر، پورا د حج او عمرې اجر، پورا د حج او عمرې اجر په الله ورکوي. رواه الترمذي، دا حدیث امام ترمذي راوړی، دا حدیث سندن بالکل برابر دی، بالکل برابر حدیث دی او ښه صحیح سند دی. خیال هم دی د اجر ته څومره لوی اجر دی، خو په موږ کې به څومره لږو کسانو په دې باندې عمل کړی. حقیقت کم کس د سحر منځه نه بعد په خپله مصله کې ناست دی او بیا اشراق کړی، ډېر لږ خلک به د حج او د عمرې اجر په الله ورکوي، صرف د عمرې نه او صرف د حج نه، بلکې د حج او د عمرې د دواړو اجر په الله ورکوي. مؤلف رحمه الله دلته د حدیث راوړو مقصد دا دی چې د سحر د منځه نه بعد اذکار کوه، زر د وتو کوشش مه کوه، او چې نور راوخیږي بیا ورسره دوه رکعته مونځ کوه. دا د مؤلف رحمه الله د حدیث راوړو مقصد دی. الفصل الثالث کې حدیث راوړی دی عن الازرق ابن قیس، ازرق ابن قیس وی صلى بنا امام لنا یکنا ابا رمثه، زمونږ د پاره یو امام امامتي وکړه چې د هغه کنیت و ابو رمثه. ازرق ابن قیس دا تابعي دی، وی زمونږ د پاره یو امام مونځ کو امامتي وکړه د هغه کنیت و ابو رمثه. او دا د عربو عادت دی چې هغوی د کنیتونه ایږدي، د پلانی پلار، د پلانی مور، او دا قسم کنیتونه به عربي استعمالوي، د پلانی زوی، د پلانی زوی. نو زمونږ د دې امام کنیت ابو رمثه، وی هغه مونځ کو بیا د منځه نه بعد وایي چې صلیت هذه الصلاه، ما چې دا کوم مونځ کو، او مثل هذه الصلاه مع النبي صلی الله علیه وسلم، دغه شان مونځو ما وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کړو. مطلب دا شو چې دا ابو رمثه سره صحابي دی، ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مونځ کړی. وی منګه مونځ کو
وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه. ابو بکر او عمر رضی اللہ عنہم هم پا دی منزکیو او پا دی اولنی صف کی ولاړو خی طرف ته. وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى، او یو سړیو چې هغه موږ سره د اولنی تکبیرینه په دې منځ کې شریک شو من الصلاة د منځ نه، یعنی د اول نه دغه سړی موږ سره په منځ کې و. فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ختم، ثم سلم عن يمينه وعن يساره، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو خی طرف ته او ګس طرف ته، حتى رأينا بياض خديه، تر دې چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د مخ د نینګي د سپینوالی ولیدو. دا مسله موږ سره مخکې تېره شوې. ثم انفتل كانفتال ابي رمثة يعني نفسه، بیا وی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د منځ نه بعد د سلام ګرځول نه بعد داسې مخ را وګرځو لکه تاسو چې ابو رمثه ولیدو، ځان یې یاد کړو. وایي څنګه چې ما اوس دا مخ را وګرځو که نه، دقه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ را وګرځو. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، دغه سړی پاسېدو ډایرک د کوم چې موږ سره اولنۍ تکبیره راګیره کړې وه ډایرک پاسېدو مانځه ته. فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه، عمر بن خطاب رضی په دې کس پسې پاسېدو. دا حدیث واورئ ښه، بالکل ته به چې د پښتنو په باره کې دی. عمر بن خطاب رضی په دې سړي پسې پاسېدو او په دې اوږو ولا لاسونه کېښودو، ویې خوځو، اجلس کېنه، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلاتهم فصل. اهل کتاب ندي تبا شوي مگر د دې دلاسې تبا شوي دي چې د هغوی په منځونو کې به فصل او فرق نه و، په یو منځ پسې به متصل بل کو، په بل پسې به بل کو، منځ کې به پکې ټیم نه پرېښودو. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل سترګې اوچتې کړې. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې کله به مونځ ختم کو، فرضي مونځ، او د هغې نه بعد به د اذکار کول، نو چاته به بره نه کتو، داسې کته به ناست و، اذکار به یې خپل کول او کته به یې کتو. چې کله عمر بن خطاب رضی الله عنه کس ته دا خبره وکړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته بره وکتو او دا ورته ووایي اصاب الله بك يا ابن الخطاب، ای د خطاب زویه دا خبره دې بالکل برابر وکړه. رواه ابو داود، دا حدیث امام ابو داود رحمه الله راوړی. دا زما خبره نه ده، ګوره حدیث دی. خیال م دی اوس چې موږ خبره بیان کوو، مړه وي دوی موږ پورې نښتي، دا حدیث دی. نو دا غلطه طریقه ده په مانځه پسې ډایرک سنت کول. د سنتو او د فرض مونځ په منځ کې به فصل راولي. فصل په څه راځي؟ په ذکر او اذکار سره راځي. اول هغه ذکر او اذکار وکړه کوم چې د فرض منځ نه بعد دي، بیا پاسه سنت کوه، یا په ځي بدلولو سره ځای بدل که. نو زموږ خلکو ځای نه بدلوي، یا انسان د بل سره مثال کې منځ نه بعد ناستې خبرې اترې وکړي، بیا پاسېدو سنتو ته هم صحیح ده، فصل لا هغې منځ کې. خو متصل په یو مونځ پسې بل کول دا نه دي پکار. او عمر بن خطاب رضی الله عنه دې کس ته څه ووایي؟ وایي د دې د لاسه څوک تباه شوي دي؟ اهل کتاب د دې د لاسه تباه شوي دي. نو په دې خبره ورسېدی که نه؟ د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33. من تأمر شيء چې د هر فرض منځنه بعد به 33 شپېرې سبحان الله وایو، ونحمد 33 او الحمد لله به 33 شپېرې وایو، ونكبر 34 او تکبیر به 4 شپېرې وایو. فأوتي رجل في المنام من الأنصار،
نو په انصارو کې یو سړی و هغه ته په خوب کې په ملائکو کې یو ملک راغی فقیل له بیا ورته دا وایي چې امرکم رسول الله ان تسبحوا فی دبر کل صلاة کذا وکذا دې انصاري ته دې ملک په خوب کې ووي چې تاسو ته خو د پیغمبر امر دی چې دومره پیرې به سبحان الله وایي دومره پیرې به الحمدلله وایي دومره پیرې به الله اکبر وایي هغه وایي او فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل خوب کې ورته دې ملائکو کې دا کوم ملک چې راغلی دی هغه ورته ووایي وی 15 پیرې سبحان الله وایي 15 پیرې الحمدلله وایي 15 پیرې الله اکبر وایي او واجعلوا فيها التهليل او لا اله الا الله بقي 15 پیرې وایي فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره چې سحر شنو د صحابي لار په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاګرد چې یا رسول الله دې خوب ملي دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافعلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم بس عمل بكوي کنه رواه احمد والنسائي والدارمي ده حديث امام احمد بن حنبل امام النسائي امام دارمي راوړي دا طریقه ما تاسو بیان کړی وګنه خودلته دا فائدې دي ساتي د خوب کې خونی مسله ثابت شوه ما مخکې دا خبره ذکر کړې و چې په خوبونو کې د شریعت مسله ال ثابت دي شي چې د پیغمبر په زمانه کې اوس نشي کېدی ځکه چې نبوت اوس ختم شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصدیق کو چې دا خبره صحیح ده نو ځکه دا خبره زمونږ د پر مشروع شوه دا غیر بعد حدیث ته وعن علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر صلی الله علیه وسلم نما دا خبر اوریدلی دا على اعواد هذا المنبر يقول پدی منبر باندې ولاړو د دې منبر په لرګو باندې او دا خبره کوله من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة سوچ آية الكرسي وإذا هر فرض منزنه بعد لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت دې د جنت نه نه منع کړي مگر شي منع کړي مرګ چې دا مرګ پیرا شي بس د جنت ته نه نوځي ومن قرأها حين يأخذ مضجعه او سوچ د شپې او د کیږي او دا آية الكرسي وي آمنه الله على داره ودار جاره وأهل دويرات حوله الله بأمن راولي د په دې کور او د دې ګاونډي په دې کور کې مو د محله په دې کورونو کې به امن راشي دې آية الكرسي د لاس رواه البيهقي ده حديث امام بيهقي راوړی دی سند د دې کمزور دی د دې روایت خو دې نور ډیر حدیثونه په دې معنی سره شتي چې هغه دې شواهد دي نو دا خبره صحیح ده فرض منځنه بعد آیت الکرسی ویل د په نورو حدیثونو کې ثابت ده او د شان د شپې آیت الکرسی ویل د په نورو حدیثونو کې ثابت ده نو فرض منځنه بعد وسه اذکار چې وکړو بیا به غدري سورتونه وي بیا به سوکي بیا آیت الکرسی وي وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عبد الرحمن بن غنم وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح سوک چی دا ذکر وی دا روان دا دین مخ کی چی دا خپو دا حالات بدل کی پا تشهود چی سنگ ناسی مقشانی دا خپی او دا مخ دا گرزولو نمخ کی دا سحر منز او دا ماخام منز چی سلام دی وگرزو خپی دلا ندی ماتی کردی خپی دی اقشان دی سنگ چی تاب تشهود کی اخودی دی او دا ذکر دیوی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات لسپیری سحر دی او لسپیری سده ما خام سحر منزن بعد لسپیری او ما خام د منزن ورستو لسپیری كتب له بكل واحدة 10 حسنات الله بولا لسني كياني وركي ومحيت عنه 10 سيئات او اللابت لس بدياني لس قنون بوت اللابخي ورفع له 10 درجات او اللاب لس درجي بلندي وكانت له حرزا من كل مكروه او اللابت دي ذكر دلاسة دهر مصيبت نساتي وحرزا من الشيطان الرجيم او اللابت الشيطان نساتي ولم يحل لذنب ان يدركه الا الشرك ها الله بو ته ټول ګناهونه بخیل لا الشرك وکړو
وكان من افضل الناس عملا. او الله چې کوم دغه ذکر وي د دې د لاسه الله د ټول ګناهونه بخښي الا الشرک، الا نور ګناهونه به الله معاف کوي الا دا که شرک وکړو نو به رسول الله د هغې حساب کتاب کې څو پورې توبه نه وي ویستې. وكان من افضل الناس عملا، او دی د ټولو نه غوره به په عمل کې. الا رجلا يفضله يقول افضل مما قال، یو سړی چې د ده نه ډېر ذکر وکړي بیا د نه غوره شو. رواه احمد، دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. نو دا ذکر کوم منځونو سره خاص شو؟ سحر او ماښام. اخرنی حدیث وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب وی چې ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا قبل نجد، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نجد علاقې دې طرف ته څه کسان لېږلي وو. فغنموا غنائم كثيره، نو ډېر غنیمتونه راوړو. واسرعوا الرجع، او ډېر یعنی په تعدی سره رالو، غنیمتونه ډېر راوړو او ډېر زر واپس رالو. فقال رجل منا لم يخرج، یو کس پکې دا خبره وکړه چې هغه د دوی سره نه وتلی، ما رأينا بعثا اسرع رجعه ولا افضل غنیمه من هذا البعث. یعنی د دوی نه زیات غنیمتونه چا نه دي راوړي او نه د دوی نه تیز څوک واپس راغلي دي، څه ناشنا خلک ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته الا ادلكم على قوم افضل غنیمه وافضل رجعه، زه د داسې یو قوم ونښیم چې هغوی د دوی نه غوره غنیمت راوړي او د دوی نه زر راواپس کي. صحابه کرام یا رسول الله خیرات وی قوما شهدوا صلاة الصبح، هغه خلک چې سحر مونځ د جمع سره وکړي. ثم جلسوا يذكرون الله، او بیا په جومات کې کینی الله یادی حتى طلعت الشمس، تر دې چې سره وخیږي نور. فاولئک اسرع رجعه وافضل غنیمه، دا خلک ښه غنیمت ولدي او د دوی نه تیز دي په واپسۍ کې. دوی چې کوم غنیمت راوړو که نه، هغه خلک د دې نه زیات اجرونه ګټي، د هغوی غنیمتونه د دې نه زیات دي. رواه الترمذي، دا حدیث هم ترمذي راوړی دی. سندن دا حدیث کمزوری دی خو معنی صحیح ده، ځکه چې نورو حدیثونو دا معنی ثابته ده. نو په دې کې هم فضیلت د هغه خلکو چې هغوی د سحر منځه نه بعد څه کوي؟ سحر منځه نه بعد ذکر کوي. کوم وخته پورې؟ د نور د راختو پورې. په دې سره دا باب اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به باب شروع کوو، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه، باب په بیان د هغه کارونو کې چې هغه په منځه کې روا دي او په هغه کارونو کې چې هغه منځه کې ناروا دي. دا به انشاءالله پر روان درسونو کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.